بسم الله الرحمن الرحیم خوږو کتونکو السلام علیکم. اقبال محسن یم. دغه وس د پیر بابا نه رالو رب تعالی دې زموږ واړه خدمتونه قبوله منظور کړي. هغه لباس کې لایم خو پتا دی دا علم او دا ویډیو سره بزر زر دا شریکوم کنه چلته راتم ډیر خلکو ویناګانې وکړي ملګرو راته وکړي چې ویډیو به خامخا شیر کړي وای کې پیغام تاسو لپاره لرم په اخر کې وړم بیا یا الله جل جلاله دا څومره چوپات شوي دي شهیدان شوي دي ټول درجات اوچت کړي نور خیر را پیښ کی په ضلع بونیر کې د قیامت ورځې شپې روانې دي تور صادر بونیر په سر کړی دی رب تعالی دې نور خیر پیښ کی لواحقینو ته دې الله پاک صبر او استقامت ورکي آمین یا رب العالمین. کتونکو په دویم نمبر دا خبره کومه چې زه د زړه د کور ټول ضلع بونیر لخوا ستاسو ټولو خلکو چې د خیبر پښتونخوا په کومه ضلع کې دي په کومه سیمه کې دي که نه بلکې د ټول پاکستان د ټولې ګردې نړۍ چې څونه پښتانه دي او په انسانیت باندې مین دي که نه او چې د هرې تپې سره او د هرې قبیلې سره تعلق ساتي قسم د لوی الله پاک په ذات مې دې ووایي که نه چې د زړه د کوره له ټول ضلع بونیر لخوا ستاسو ټولو د زړه نه مننه کوو د زړه نه شکریا ادا کوو چې په دې لږ وخت کې تاسو دومره لوی کارونه زموږ د بونیر د خلکو سره دغه غمونه دغه تکلیفونه دغه ستونزې اوچتې کړې که نه رب تعالی دې درله د دې په دواړه جانه باندې اجر درکړي. ما ته به د علاقو نومونه ګران شي د ضلعو به راته ګران شي که نه خو چې څومره ضلعې دی او څومره خلک پکې دی که نه او څومره په انسانیت مینان دي که نه که ځوان دی که بوډا دی که مشر دی که زمونږ خویندې دي څومره هم دي که نه او د خپل طرف نه کومک کړی دی که نه او د ضلع بونیر د دغې غم ځپلو دغه دردونه یې انځور کړي که نه رب تعالی دې ورله په دواړه جانه خوشحالي ورکړي. نومونه به راته ګران شي دا موږ منلې دا اوس هم منو چې تاسو ټولو د ضلع بونیر د دې خلکو سره ډېر لوی کومک وکړو. رب تعالی جل جلاله تعالی د دې په دواړه جانه باندې اجر درکړه. بس اخیرنۍ خبره چې کومه خاص خبره کوم کنه غدا ده چې کتونکو څنګه ما وی چې تاسو د ضلع بونیر د خلکو سره ډېر کومک وکړو خو یو څو تجویزونه دی هغه لرم چې ما ته خپلو ملګرو کشرانو راته یا مشرانو راته وي چې دا خامخا په ویډیو کې د دې ذکر وکړه او پیغام خلکو ته ورسوه. هغه دا دی چې چونکې لارې خرابې دي کورونه راتاو شوي دي خوړونو لارې بدل کړي دي په نورو طرفونو تلي دغه لارې هم خرابې شوي دي روډونه خراب دي ټریفک دی خټې دي لۍ دي لکه انتهایي بد صورتحال دا دی چې تلل ستا چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکل دي. بیا هلته پیژنګلو چې د چا نقصان سوا شوی د چا کم شوی دی څومره شوی دی نقصان خو د ټولو شوی دا خبره نه کوو زیات او کم د چا چې کم دی نو بچي د چا په کور کې خلک شهیدان شوی دی که نه دا ټول تعداد معلومول دا د دې مقامي خلکو کار دی. د بار خلکو ته دا صرف اطلاع زه ورکومه دا گزارش کوم چې هغه د هرې ضلع سره د هر یو سیمې سره تعلق ساتي که هغه دلته راځي که نه او دا پیسې ورکوي یا کومک کوي یا خوراکي شیان وشي دا ډېره ښه خبره ده دا د جذبه ده څنګه چې ما د دوی شکریا ادا کړه خو زه صرف دا وایم که چېرې تاسو کوشش وکړئ دا څو ورځې ناکام وکړئ او تاسو دغه پیسې یا دا خوراکي شیان د دې په هیله باندې چې دا خلکو سره کومک کوئ الله پاک د رضا لپاره کوي الله پاک دار صحیح نی نو دلته د خپل ملګری سره چې اعتماد پستایي هغه ته را پیسې راولېږي او دغه پیسې په متعلقه کسانو باندې ویشي ځکه چې هغه ته کور معلوم دی هغه ته ځای معلوم دی هغه ته لار معلومه ده او هغه ته د هغې هغه دغه معلوم دی مطلب چې څونه نقصان شوی په هغې مطابق په ستا هغه 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ لاک روپۍ وویشي. دا هغوی ته زه ګزارش لرم چې تکلیف په ډېر زیات کوي نو د تکلیف په وجه باندې زه یم که دغه امداد داسې وشي نو ډېره زیاته به ښي. بله خبره د خپل لوکل خلکو دپاره هم کوم چونکې هغوی ته پته هم ده خو زه ګزارش زه د دې ملګرو په وجه کوم چې هغوی خامخا به دا وایي چې تاسو بالکل سړی ځي سړی هغه درد انځوروي بالکل د امداد په هیله چې څومره هم خلک ځي که نه نو دلته تیار اخلی پخلی کول پکار دی هلته بیا بندوبست نه کېږي هغه د په ګرمه باندې متعلقه کسانو لېږي. اوس دی چې بره ځي او دی وایي خامخا به بره ځم نو ټایم به لېږي د اخلی پخلی به یخېږم او بره تللو کې ګنټه 2 درې لېږي نو زه داسې دی وکړي چې دی د دې ځای نه روان شي د پیر بابا نه مخکې د خپل ګاډی ودرېږي دا د نور خلکو ته ګزارش کوم چې بره دې هسې تګ نه کوي دا ګاډي د خپل د پیر بابا یا چې کوم ځای کې مطلب نقصان شوی د هغې نه دی کیلومیټر نیم مخکې دی فاول دی دلته کې لوی ځای دی نو هغه ګاډي دی هلته ودرېږي مخې ته خو بیا ځای نه وي که نه ښه نو چې دی په دې لاره ځي که نه نو دلته به پته هم لګي دغه لار کې خلک لګیا دی نو دغه چې کوم ستونزې سره مخ دي هغه هم لګیا دي او رضاکارو سره هم لګیا دي دغه روټۍ یا دغه شیان خوراکي شیان هغه ته په دې لار کې هم ورکولی شي نو دا به یو لوی عمل دی نو په ورو باندې به تاسو تګم کوئ په بره باندې پیادم تاسو بیا تلی شو په ګاډي کې نشه تلی مشکله ده ګرانه ده. بیا مختلف تنظیمونو والا کار کوي که پرس که تاسو خپلې پیسې راخلی نو تنظیمونو والا سره که پرس که تاسو خپلې پیسې شیر کوئ ټیک ده که نه شیر کوئ معلومات دې هم راغستی شي ټیک ده هغوی ته به دا پته وي که نه چې ته څونه پیسې ورکوې نو په دې کور کې شهیدان دي مطلب زه ته هغه مړینې او هغه
مرګونی نشم ویلی شهیدان دي دومره ډېر زیات ضرورت دی د دې کور مکمل راتاو شوی دی دې ته سخت ضرورت دی د بعضو خلکو لږ نقصان شوی دی ما خو څنګه وي نقصان له ټولو شوی د بعضو لږ د بعضو ډېر شوی نو هغې مطابقه پیسې هغه خوراکونه یا هغه شیان وویشه نو دا د تنظیمونو والو ته ډېر زیات معلومات وي هغوی ډېټا راغونډه کړي وي بیا چې کوم کسان 10 کسان ګروپ ځي 20 50 هر څونه چې دي نو زه هم که نه چې دا که په لاره ځي دا ځکه ورته متعلقه کسانو خپل نور ګروپونه جوړ کړي او هغې ورته لار ښیي چېرې دې طرف ته لاړ شه داسې لاړ شه دې طرف ته کسان تللي تاسو داسې لاړ شئ داسې مه ځئ ټیک ده نو دغه 50 کسان دي یا 30 کسان دي یا هر څونه چې دي دا د تقسیم شي 15 او د خپل چې کوم شیان دي راغستي دي د خدمت په هیله هغه دي د متعلقه ځایونو ته ورسي بله خبره چې کله تاسو راځئ دلته نیټورک کار نه کوي نو تاسو د هغې ځای ته د رسېدو نه مخکې خپل متعلقه چې کوم ګروپ دی یا کوم خاص اطلاعګانې دي هغه په ټلیفونونو باندې د وټسپ ته لارې یو بل ته ورسوئ او بله خاص خبره زه دا کوم چې تاسو به هم ډېر زیات په احتیاط سره راځئ ستاسو دا جان ستاسو دا مال ستاسو دا کومک دا هم قیمتي دی خو څنګه چې ما وویل تاسو ډېر قیمتي نو ځان خیال به هم ډېر زیات ساتئ الله پاک دې وکړي چې نور آفتونه نه راځي او رب تعالی دې وکړي چې موږ په عملي توګه د یو بل سره ودرېږو تاسو یقین وکړئ قسم په الله پاک که نه چې ګوره بنیر باندې یو قیامت تېر شو رب دې نور قیامتونه داسې نه راولي او تاسو چې څومره کومک وکړو که نه د هغې زه د ټول ضلع بنیر لخوا ټول سلارزو ګدیزو لخوا د ټولې د بنیر د ټولې خاورې لخوا ستاسو ټولو ځان له مننه کوو جزاک الله الله پاک دې وکړي چې په دې خبرو باندې عمل هم وکړو که ما نه پکې څه خبره سوا کومه شوي دا یې بخښنه غواړم چېرته مې نه دي ویلي چې دا زما میسج شیر کړئ یا ویډیو خو دا ویډیو د ثواب په هیله هم د معلوماتو په هیله باندې هم شیر کړئ چې خلکو ته نفع ورسي خلکو ته فایده ورسي خلکو ته پوهه ورسي او خلک پوه شي جزاک الله